یا الله اوس څه وکړمه زوی مې سخت ناجوړه دی او ډاکټران وایي چې 1,00,000 روپۍ جمع کړه چې د زوی علاج دې شروع کړي. یا الله اوس څه وکړمه زوی مې سخت ناجوړه دی او ډاکټران وایي چې 1,00,000 روپۍ جمع کړه چې د زوی علاج دې شروع شي. بچیا ته زما د لاسه مړ شوې، ته زما د لاسه مړ شوې. ما په دې خلکو اعتبار وکړو چې زما سره دونه بېایماني او بې اعتباري وکړه. بچیا ته زما د لاسه مړ شوې، ته زما د لاسه مړ شوې. ما په دې خلکو اعتبار وکړو چې زما سره دونه بېایماني او بې اعتباري وکړه چې ما دې دونه پیسې راکړې وې چې ما مې د خپل زوی علاج شروع کړی وې. بچې ستاسو ګناهګار یم. اقبال صاحب یو خبره ته کوم ته هم خفه نه شئ. اصل کې ما کور شروع کړی دی که نه، نو هغې کې څه پیسې زما نه بندې شوې او څه د زوی مې څه ټیوشن دپاره څه داخله. اقبال صاحب یو خبره ته کوم ته هم خفه نه شئ. اصل کې ما کور شروع کړی دی که نه، نو هغې کې څه پیسې زما نه بندې شوې او څه د زوی مې څه ټیوشن دپاره څه داخله کړې وه، نو هغې کې مې څه ایډوانس پیسې ورکړې که نه، نو پیسې میسې را سره اوس به ګنجایش ونه شي. زه معافي غواړم، چېرته بیا بله موقع باندې به درله بیا وګورم. ښه نه 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 اقبال صاحب ګوره داسې کار دی، زما په دې علاقه کې خپل یو نوم دی او خپل یو پېغچان مې دی. زه ودار سوداګانې چا نه کوم. ښه نه 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 اقبال صاحب ګوره داسې کار دی، زما په دې علاقه کې خپل یو نوم دی او خپل یو پېغچان مې دی. زه ودار سوداګانې چا نه کوم. ښه استاد